السلام علیکم. موږ په صحیح طریقه به فیسبوک لپاره ویډیو څنګه اپلوډ کوو. فیسبوک پیج ته به موږ په صحیح طریقه به ویډیو څنګه اپلوډ کوو چې زموږ ویډیو وایرل شي. تاسو به اپلیکیشن ضروري خپل موبایل کې به انسټالوئ کریټر سټوډیو اپلیکیشن چې دا د فیسبوک لپاره د خپل پیج لپاره ډیر زیات مهم دی او د څخه ویډیو اپلوډ کیږي. تاسو پیج لرئ نو دا باید ضروري تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. به د اپلیکیشن نه کیږي چې تاسو پیج لرئ. تاسو به راشئ کریټر سټوډیو اپلیکیشن به اوپن کړئ. کله چې راځم کریټر سټوډیو اپلیکیشن اوپن کوم کله دوستان تاسو کریټر سټوډیو اپلیکیشن اوپن کړ بیا به تاسو راشئ دلته پورته په دغه هوم باندې بیا به تاسو راشئ پورته په دغه هوم باندې به تاسو کلیک کړئ. که تاسو ډیر پیجونه لرئ یو پیج ورته انتخاب کړئ. ما سره ډیر پیجونه دي یو پیج ورته انتخاب وکړم. که تاسو یو پیج لرئ ما خپل اتوماتیک انتخابیږي. نو دلته ډیر پیجونه لرم راځم یو پیج ورته انتخاب وکړم. کله چې پیج می انتخاب کړ بیا به تاسو راشئ ویډیو به په کومه طریقه اپلوډ کوئ. تاسو راشئ په دغه پورته پنسل آپشن به ورته کلیک کړئ. کله تاسو په دغه پنسل آپشن کلیک کول ته تاسو راځي ویډیو فوټو او لایف ټیکس نو تاسو کوم یو اوس غواړئ اپلوډ کړئ. که ویډیو اپلوډ کړئ ویډیو به کلیک کړئ. که فوټو اپلوډ کړئ فوټو. نو موږ ویډیو اپلوډ کوو په ډایرکټ به په ویډیو کلیک کړئ داسې او تاسو د خپل ګیلرۍ څخه تاسو ګیلرۍ اوپن کړئ. د خپل ګیلرۍ څخه به یو ویډیو به تاسو سلیکټ کړئ. تاسو ګیلرۍ اوپن کړئ د خپل ګیلرۍ څخه به یو ویډیو سلیکټ کړئ. بیا به تاسو راشئ په نیکسټ به کلیک کړئ. کله تاسو په نیکسټ کلیک کړئ دلته به تاسو ټایټل ورکړئ. دا ټایټل ضروری دی. تاسو په ټایټل ورکړئ. ټایټل تاسو ورکړئ بیرته به دا کله تاسو دوستان ټایټل ورکړئ بیرته به دا ټایټل تاسو راشي دا به کاپی کړئ او په ډسکرپشن کې لاندې تاسو ښکاري بیرته به دغه ډسکرپشن کې دا پیسټ کړئ. داسې هشټیګ لیکئ داسې هشټیګ به لیکئ ورسره فیسبوک ویډیو ډاونلوډر به لیکئ یوټیوب ویډیو ډاونلوډر لیکئ. لکه څرنګه چې په یوټیوب کې کیورډ تاسو لیکئ دلته به هم تاسو لسچل دانې ولیکئ. داسې به تاسو ولیکئ په کومه طریقه چې ما لیکلی دی. لسچل دانې به تاسو ولیکئ. بیا به تاسو لاندې کولی شئ دلته د خپل پیج واتساپ ګروپ لینک تاسو دلته پیسټ کړئ. تاسو دلته کولی شئ د خپل واتساپ ګروپ خپل چینل لینک دلته تاسو ته واچوئ. هغې څخه به کاپي کړئ بیا دلته تاسو ډایرکټ پیسټ کړئ. په نیکسټ باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو په نیکسټ کلیک کړئ دلته تاسو اټ په دغه اټ به کلیک کړئ. که چېرې تاسو تمبنیل جوړ کړی د خپل ویډیو لپاره که چېرې به کلیک کړئ. که چېرې تاسو خپل ویډیو لپاره تمبنیل جوړ کړی په دې اټ به کلیک کړئ او اپلوډ امیج باندې به کلیک کړئ. د خپل ګیلرۍ څخه به یو تمبنیل انتخاب کړئ. که چېرې تاسو خپل ویډیو لپاره تمبنیل جوړ کړی وي او په هماغه تمبنیل به کلیک کړئ. په هماغه عکس به کلیک کړئ. په هماغه تمبنیل به کلیک کړئ. په هماغه عکس به کلیک کړئ. کله دوستان دا کار تاسو وکړئ بیا به تاسو راشئ په دغه نیکسټ به کلیک کړئ. په دغه نیکسټ به کلیک کړئ. کله تاسو په دغه نیکسټ کلیک کړئ بیا به تاسو راشئ پورته آپشن تاسو ته ښکاري په دغه پبلش به کلیک کړئ. کله چې تاسو په دې پبلش کلیک کړئ ستاسو ویډیو به اپلوډ شي.